امینونه د هایدروکاربنونو نایتروجني مشتقات دي چې د امین ګروپ لرونکي دي. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د کیمیا د کانکور په دې خپرونه کې د امینونو جوړښت او ډلبندي لولو. امینونه هغه وخت جوړیږي کله چې د امونیا یو، دوه یا درې هایدروجن اتومونه د الکایل یا ارایل ګروپونو په واسطه تعویض شي او په پایله کې یې اړوند الکایل یا ارایل امین لاسته راشي. راځئ چې د امینونو په جوړښت د لا ښه پوهېدا په خاطر نور جزئیات دلته په ګډه وګورو. د امینونو جوړښت. په الکایل امینونو کې د اړیکې ډول له امونیا سره ورته دی چې د نایتروجن اتوم یې د sp3 هایبرید حالت لري. دلته نایتروجن له درې موضوع سره وصل دی چې یو منظم تتراهیدرون کې 3 کونجونه نیسي او یوه آزاده جوړه الکترونونه یې د څلورم کونج په توګه ځای لري چې د اړیکې زاویه یې شاوخوا 109 درجې ده. د شکل له مخې د امینونو ډلبندي. د شکل له مخې امینونه په 2 برخو ویشل شوي دي: الیفاتیک امینونه او اروماتیک امینونه. الیفاتیک امینونه. الیفاتیک امینونه هغه امینونه دي چې پکې د نایتروجن اتوم په مستقیم ډول له هیڅ اروماتیک کړۍ سره تړلی نه وي. یعنی په دې امینونو کې د امین ګروپ د مشبوع یا غیر مشبوع خلاص ځنځیري هایدروکاربنونو د هایدروجن اتومونو سره تعویض کیږي او په پایله کې د هغوی اړونده الیفاتیک امین لاسته راځي. اروماتیک امینونه. که د امین ګروپ لږ تر لږه له یوې اروماتیکي کړۍ سره په مستقیم ډول اړیکه ولري، دا ډول امینونه د اروماتیک امینونو په نوم یادیږي. اروماتیک امینونه بې رنګه مایعات یا جامدات دي چې ناخوښه بوی لري او تر ټولو ساده او لومړنی مرکب یې فینایل امین یا انیلین دی. له نایتروجن سره د وصل ګروپونو پر اساس امینونه په 3 برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له اولی یا پرایمري، دویمي یا سیکنډري او دریمي یا ترشري امینونو څخه. اولی امینونه یا پرایمري امین. اولی امینونه هغه امینونو ته وایي چې په هغې کې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایدروکاربنونو د کاربن له یو اتوم یا الکایل ګروپ سره اړیکه ولري. دویمي امینونه یا سیکنډري امینز. دویمي امینونه له هغو امینونو څخه عبارت دي چې په هغې کې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایدروکاربنونو له 2 ګروپونو سره اړیکې ولري. دریمي امینونه یا ترشري امین. دریمي امینونه هغه امینونه دي چې د امونیا د نایتروجن اتوم پکې د هایدروکاربنونو له 3 اتومونو سره اړیکې ولري. عضوي راډیکالونه چې د امینونو په جوړښت کې د نایتروجن له اتوم سره اړیکه لري 4 مخیزو یا 4 وجهي ته نږدې جوړښت لري، ځکه د 4 مخیزو جوړښتونو د اړیکو زاویه 109.5 درجې او د امونیا د اړیکو زاویه 107 درجې ده. د امینونو مالیکولونه د هندسي هرم یا پیرامید جوړښت لري. درنو لیدونکو سم راځئ د همدې موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې له تاسو سره یو ځای حل کړو. اوله پوښتنه: لاندې کوم مرکبونه د هایدروکاربنونو نایتروجني مشتقات دي؟ 1 الکول، 2 الدهاید، 3 امین، 4 ایتر. تشریح: د هایدروکاربنونو له نایتروجني مشتقاتو څخه یو ډول امینونه دي چې د امین ګروپ لرونکي دي. دویمه پوښتنه: میتایل امین له کوم ډول امینونو څخه دي؟ 1 اولی، 2 دویمي، 3 دریمي، 4 څلورمي. تشریح: میتایل امین یو ساده اولی امین دی چې له یو امین ګروپ او یو میتایل ګروپ څخه جوړ شوی وي. دریمه پوښتنه: لاندې کوم مرکب د دریمي اروماتیک امین له ډلې څخه دی؟ 1 فینایل امین، 2 ډای فینایل امین، 3 ترای میتایل امین، 4 ترای فینایل امین. تشریح: ترای فینایل امین په دریمي اروماتیک امین پورې اړه لري.
دا ځکه چې په دې مرکب کې 3 فینایل ګروپونه له امین ګروپ سره تړلي دي. څلورمه پوښتنه د امینونو مالیکولونه د کوم هندسي جوړښت لرونکي دي؟ 1 څلور مخیز، 2 پیرامید، 3 زاویوي، 4 درې مخیز. تشریح: د امینونو مالیکول د هندسي هرم یا پیرامید جوړښت لري. درنو لیدونکو، زموږ د کیمیا د کانکور د خپرونه همدلته پای مومي. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښې چارې.